روزګان کې د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف او د ریاست معارف په همکارۍ د مرکز او ولسوالیو د ابتدایي ښوونځیو ټولو زده کوونکو ته د کرتاسیې د ویش لړۍ پیل شوه. د ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالی ملاتړ روزګان کې پر زده کوونکو د کرتاسیې د ویش بهیر پیل شو. د دغه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي روزګان د نورو ولایتونو په پرتله د تعلیم په ډګر کې یو وروسته پاتې ولایت دی چې باید پاملرنه ورته زیاته سي. په وینا یې د کرتاسیې د ویش د مرکز او ولسوالیو د ابتدایي ښوونځیو ټولو زده کوونکو ته ویشل کیږي. هغه د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف څخه د مننې ترڅنګ غوښتنه وکړه چې دغه برخه کې لا نورو مرستو ته اړتیا لري. ته باید وده ورکړو. وروستی ولایت چې دی دا د تعلیم په برخه کې د پوهنې په برخه کې ډېر شاته پاتې ولایت دی نسبت نور ولایتونو ته یا نور افغانستان ته. غوښتنه کوم چې باید دا یوازې دغه یو وار مرسته نه وي چې پر دې بس کې دا زما غوښتنه ده چې باید دوی په ټولو اړینو توکو کې شاګردانو سره بیا مرسته وکړي. اخوا د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف استازي بیا وایي د کال د پیل راهیسې یا تر دې دمه د دوی او نورو مؤسساتو په مرسته د دې ولایت په ولسوالیو کې خدمات وړاندې کړي او وایي 850 محلي ټولګۍ جوړې کړي او همدارنګه 15 ښوونځي بیا ترمیم کړي او 20 نورې ښوونځي بیا له سره رغولي چې تیرو جګړو کې ویجاړې سوي وي. او د یونیسف له لوري د دې ولایت چارواکو ته د لا نورو مرستو او نورو برخو کې د مرستې ډاډ ورکړ. تقریبا 850 محلي صنفونه دي په مختلفو ولسوالیو کې د NRC CIC او همدارنګه د شاو ادارې د خوا څخه تطبیق کیږي. همدارنګه 15 مکاتبو ترمیمول دي بیا جوړول دي د شاو ادارې د یونیسف د مالی مرستې په واسطه باندې. همدارنګه 20 مکاتب چې بند و هغه دوباره بیا خلاصیږي. هغه مکاتب چې هاتی ونه لري یا مثلا تعمیر ولري او هغه بیا ترمیم ته ضرورت لري دا هم د شاو د ادارې د خوا نه هغه کیږي. همدارنګه د یونیسف مالی مرسته ځینې دغه سولر سیستم چې دی دلته معارف ریاست کې هم فعاله شو. همدارنګه د ولسوالیو مدیریتونو کې هم فعاله کیږي. یونیسف هم غواړي چې په آینده کې غواړي ځکه دا تعلیم چې دی د یونیسف د فعالیتونو یو عمده فعالیت دی. د یادونې ده چې روزګان کې په زرګونه ښځینه او نارینه زده کوونکي په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي چې ډیری وخت له ستونزو شکایت لري. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف روزګان کې نه یوازې د تعلیم لوړونې برخه کې مرستې کړي بلکې روغتیایي او داسې نورو برخو کې وړاندې هم خپلې مرستې تر خلکو رسولې دي.